ما درته ویل د الله تعالی دستور او نظام داسې چې کوم چاته الله تعالی په مستقبل کې د خیر اراده ولري پر هغې باندې یو ځل امتحانات او ازمایشات خامخا راځي. نن خو زموږ په معاشره کې یو غلط فکر دی چې کله پر چا باندې لږ مشکلات راسي، بیماری راسي، پر چا باندې لږ مشکلات راسي، پریشانی راسي، پر چا باندې لږ غربت راسي، مسکنت راسي، تاوان او نقصان راسي، نو دی دستي شکوي او شکایتونه شروع کړي. د ده عقیده سي چې الله تعالی زما څه ناراضه دی او دی دستي په دې طرف کې ګرځي چې یاره ما نو څه کړي دي چې الله تعالی زما څه پر کوم شي ناراضه دی. لیکن ګوره دا مصیبتونه راتلل، دا مشکلات راتلل، پریشانی راتلل، دا ګرد عمر د الله تعالی د ناراضګۍ علامه نه، کله کله د الله تعالی د دوستۍ نشانه چې الله تعالی په مستقبل کې انسان ته لوړه درجه ورکړي، نو ځکه د هغې زندگی په مسکنت کې، په بیماری کې، په مشکلاتو، په امتحاناتو کې تیروي. د الله تعالی د دوستۍ راز او د الله تعالی د ناراضګۍ بنیاد صرف د شریعت زندگی ده. که یو سړی پر شریعت باندې زندگی تیروي، بیا که هر قسمه زندگی د زموږ د عقیده ده چې الله تعالی د دې سړي سره راضي دی، که دا سړی مالداره دی که مسکین دی، که د دې سړي زندگی خوشحاله ده که پریشانه ده. او چې کوم سړی د شریعت زندگی نه تیروي، بیا خو الله تعالی د دې سړي سره ناراضه دی. زما په الله قسم که هغې ارپتی دی که کرپتی دی، که هغې د دنیا د سر ټولو نعمتونه د ده په وس و قدرت کې دي، لا زموږ عقیده دا ده چې الله تعالی د دې سړي سره ناراضه دی. نو ځکه د الله تعالی رضا او ناراضګي دا پر وجود د پیسو، د عدم پیسو نه ده چې چاته الله پیسې ورکړي الله ځینې راضي دی، او چاته الله اساني ورکړي الله ځینې راضي دی، او چاته الله مشکلات ورکړي د هغې سره الله ناراضه دی. نه، مشکلات ډېر ځله د الله تعالی د دوستۍ نښانې. زموږ دا عقیده ده چې دنیا کې دا یوه پاڼه د درختې د الله تعالی د قدرت او د ارادې بغیر ښورېدی نه سي. بیا دا دومره مصیبت، بیا دا دومره مشکلات، بیا دا دومره پریشانی د الله د ارادې بغیر څنګه پر انسان راسي. حدیث شریف دی ویقول الراحة ویقول المصیبة کل یوم این اتوجه یا ربی. مصیبت او غم او پریشانی هر سار د الله تعالی څخه غوښتنه کوي، یا الله زه د چا کور له ورسم، څوک پریشانه کم، څوک غمجن کم، د چا په کور کې ژړا جوړه کم. الله تعالی ورته وایي ورته الی احبائي و اولی طاعتي، چې زما محبوب انسانان دي، زما عبادت گزار انسانان دي، ورسه هغې اخته کړه، پر هغې باندې ورسه، هغې پریشانه که، هغې په غم کې که، هغې په تکلیف او په مشقت کې واچوه. ولی که ابلو بک اخبارهم، الله تعالی وایي چې زه د دې د خبرو امتحان واخلم، د څه سره وایي. واختبروا بک صبرهم، زه د دې د صبر امتحان واخلم چې دې کې برداشت او صبر څومره دی. وامحا بک ذنوبهم، زما بندگان دي په دنیا کې به ګناه ځینې سوي، زه د ګناه د دې مصیبت په ذریعه د دې ګناه ختم کم. او اضاعف بک درجاتهم، ای مصیبت استا په خاطر زه دې ته په آخرت کې ډېرې لوړې درجې ورکوم، یا په دنیا کې زما و دې خلکو ته د خیر اراده ده. ځکه مصیبت او مشکلات، پریشانی او مسکنت او بیماری که پر انسان باندې راځي، دا ډېر ځله د الله تعالی د قربت علامه وي. ځکه د الله ترتیب داسې دی چې الله تعالی د ټولو څه مخکې مقربینو باندې دا شی راولي. نو عبدالمطلب چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نیکهګانو کې الله تعالی پر هغې باندې مشکلات کښېښول، لیکن د مشکلاتو د برداشتولو څخه وروسته الله تعالی هغې د مکې مکرمې متولي جوړ کړی. او دویم د پیغمبر علیه السلام په قریبانو کې چې پر کوم چا باندې الله تعالی امتحانات راوستل، هغې پیغمبر علیه السلام ته قریب انسان د پیغمبر علیه السلام خپل پلار عبدالله